په دوبۍ کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ګرانو مراجعینو او درنو هیوادوالو د آنلاین خدماتو په برخه کې ستاسو د لا خوندیتوب او ډاډ په خاطر قونسلګرۍ غواړي خپل رسمي چینلونه او ټولنیزې رسنۍ در وپیژني چې تاسو کولی شئ پرې باور وکړئ او قونسلګرۍ به د هر ډول پایلو او نتایجو مسؤلیت ولري او تاسو به وکولی شئ له غیر رسمي ادرسونو سره توپیر وکړئ. د قونسلګرۍ رسمي ادرسونه دغه دي: د قونسلګرۍ رسمي فیسبوک پاڼه کومه چې تاسو د سکرین پر مخ وینئ او شاوخوا 1,9,000 فالوورز لري او ویریفای ده، همدا د قونسلګرۍ رسمي فیسبوک پاڼه ده. د قونسلګرۍ رسمي ویب پاڼه www.afghanconsulate.ee دی. یوازې همدغه ویب سایټ قونسلګرۍ لري او بل ویب سایټ نه لري. او د قونسلګرۍ رسمي ټلیفون شمیره مثبت 971 340 988 229. دا د قونسلګرۍ رسمي ټلیفون شمیره ده. هغه ټول معلومات او مسایل چې د یادو رسمي ادرسونو له لارې خپریږي د قونسلګرۍ پورې اړه لري او قونسلګرۍ د هر ډول پایلو او نتایجو بشپړ مسؤلیت لري. تاسو خو پوهیږئ چې د ټکنالوژۍ په دې عصر کې ډېری افغانان په ټولنیزو رسنیو خپل شخصي چینلونه لري او کولی شي هلته خپل شخصي معلومات او نظریات او خپل اړوند فعالیتونه شریک کړي. قونسلګرۍ د ټولو حقوقو ته احترام لري، خو تاسو ته په کلکه مشوره درکوي چې په هر ډول معلوماتو او مسایلو چې د غیر رسمي ادرسونو له لارې خپریږي ژر باور مه کوئ. همیشه یې د قونسلګرۍ د یاد شوو رسمي ادرسونو له لارې تایید او کرهوالی یې معلوم کړئ. یو شمېر اشخاص او رسنۍ داسې هم دي چې ادعا کوي چې ګواکې د قونسلګرۍ په همکارۍ فعالیتونه روان دي. هغوی ته سپارښتنه کیږي چې خپل ویناوو کې دې پام وکړي. قونسلګرۍ د هیڅ غیر رسمي پلیټ فارم مسؤلیت نه لري، هغه که د کوم شخص، ټایپینګ سنټر، سیاحتي شرکت او یا د کوم کمپنۍ په نوم وي، ولو که هر څوک وي. حتی هغه معلومات چې زما په شخصي ټولنیزو رسنیو چې د ویس الدین قهرمان په نوم دي خپریږي، یوازې زما شخصي نظریات او خپلې هڅې دي. هیڅ کله یې د قونسلګرۍ پورې مه تړئ. قونسلګرۍ خپل رسمي ادرسونه لري او هغه تر ټولو کره ادرسونه دي کوم مو چې یاد کړل. لطفاً له غلطو معلوماتو، دوکې او فریبونو څخه ځان وساتئ. یوازې د باوري او رسمي سرچینو څخه چې پورته یې یادونه وشوه معلومات واخلئ. ستاسو خوندیتوب او اعتماد د قونسلګرۍ لپاره تر ټولو مهم دی. مننه.